لکه زه یو ښه مثال درته وایم طالبانو ورونو دا کرکټ څه ده دا یوه لوبه ده نن دومره ډیر مصرف غربي نړۍ په دې باندې کوي په دغه کرکټیانو باندې خصوصا د افغانستان کرکټیان دوی څه کمال کوي خو دنیا یې څومره هغه کوي دلته ډیر علمي خلک شته طالبانو یو ورځ هم د هغوی څوک نه ده کړی یعنی یادونه نه ده کړې همدې غربي میډیا خو کرکټیان هر ساعت یادوي یعنې د ټولنه کې هغوی ته رشد ورکوي چې پورته یې کړي یعنې دا مطلب ده چې راتلونکي کې د اسلامي خو هغه کرکټیان خو ټول د دوی دي ځکه د دوی په پوهنتونونو کې څوک سول وروزېدل نو هغه فکرې څوک ده د الحاد بله ورځ ته چې افغانستان ته دوی چې لږ سپین ږیري سي چې کرکټ نسي کولی بیا یې چاته راولي دا موږ په سیمه کې ولیدل نومونه یې نه یادوم طالبانو په سیمه کې همداسې کسان ول سیمې ته یې بیرته راوستل همغه یې واکمنان کړل سپین ږیري سي چې دوی خو ډېر لږ د زمانې دپاره کار نه کوي اوږدمهاله کار کوي کله چې ټولنې ته راولي چې خو هغه سپین ږیری یې نو ورته وایي وزتي سیاست شروع کړه نو دا یې لږ خلک یې مني که ډېر خلک یې مني که د ټول ژوند کې ده ته څوک کړی وي کمپین یې ورته کړی وي چې سپین ږیری سي هم ډېر خلک پرې راجمع سي نو که نه یې والي کېدی خو یو ولایت ته خو کومه مرتبه دوی نه لري دومره خلک پرې باندې راجمع سي نو خلک د دوی د خبرو لا تاثیر لاندې راځي نو قاده و مشرانو باندې دوی ډېر کار کوي چې غربي پوهنتونونو کې وروځي نو غربي پوهنتونونو کې څوک د کرکټ په نامه باندې څوک نن اسلامي امت چې ډېر د خطر سره مخ ده د هغې ټول مشران چې تاسې وګورئ قاده و مشران یې چې دي هغه د غرب د نصاب نه متاثر دي صحیح د علما به وي خو هلته څوک پکې ده